سلامونه ګرانو مینوالو ستاسو ورو ستاسو ادبي ملګري خیالزاده خیال یم او تاسو ګوره یارباش ملګرو په دغه ټایم را سره ماشوم مدثر ناست دی او د دونه به یو کلام اورو موږ سره اوسئ ملګرو بله خبره هم دا کوله چې دغه شان ماشومان دغه شان شاعران دغه شان پوهان زمونږ کار دی چې ستاسو ته د کیمرې په مخه راویستل نور داد ورکول هغه ستاسو کار دی مدثره دا راته ووایه چې د ننني پروګرام کې ډېر غټ غټ شاعران تاسو ګوري د یارباش ټول مینوال تاسو ګوري نو دا راته ووایه چې څه به را سره شریک کړئ زه به تاسو ته د بغزاده دانش صاحب یو نظم شریک وایي بېګا مې ډمه ولیدله وایي بېګا مې ډمه ولیدله لکه ګل به ځلېدله پر ورو به ګړېدله نرۍ مخې پاڼې ښکلې مخې یو کتاب وایي شپې توره تیاره کې لکه شمعه بلېدله شپې توره تیاره کې لکه شمعه بلېدله او محفل ته څه راغلې څه غټانو څه راغلې غریبانو چې غریب به ورنږدې شو دا به ورو ورو تښتېدله او چې امیر به ورنږدې شو دا به یې خواته راښویدله چا شراب وڅښل نشه شو چا د چرسو لوګی راښ که زه هم محفل کې ناست وم د مستۍ نه ناخبره ما ویل لا دا به د چا خوري چې د چا غېږ کې ګډېږي یا خو سمه د بېوسه چې محفلو کې ګډېږي یا خو سر مانتې څوک نشته ځکه نه یېرېږي چې ما هغې ته وکتل او هغه ما ته ولاړه او سلک شانې نږدې شوه په سترګو کې ګویا شوه وي زه حیا لرم شرمېږم ته زما نه څه خبر یې چې زه په کوم حالت تېرېږم که محفل کې ګړه بس کړم نو بیا ټوله شپه ژړېږم که زه هره شپه خرڅېږم دا یې وویل او موسکی شو او نری اوښکې توی کړې اوښکې مې بیا مې مېلمنې شوې او زما هم زړه ټینګ نه شو د سماج نه یې ګیله وکړه د محفل نه را روان شلم او د ځان سره ګویا شلم ما ویل دومره لوی جهان کې دومره هم د چا ځای نشته ډېر زبردست